اوس ورته ولې جاړې مورې اوس ورته ولې جاړې نه په دې تا رشتې له لېږلو او نه په دې مړ کېدو مړ خو تا کو خو د دشمن په کور بدله قیامت زه جوړوم ځکه چې په دشمنۍ کې قلم نه چلیږي نادانا څوک به د سره د قلمه دا سر قلم کی ځکه چې دشمني یا د مشین کار دی یا د دې تماشبین سیف جان لالا خبره وایي ته خو چېرته په ورکوټوالې سپین نه وې خوړلی یو خوا شاعري دی بل خوا اربازي دی خو په منځ کې هم جهانګیري دی جهانګیري او جهانګیري په جنګ کې اجل بابا او په مینه کې غوړ بابا خو نن به راسره هغه عمل کوم هغه عمل چې یو به ښخېږئ او بل به په تخته لمبېږئ ورېږئ ستاسو خو تعلیم خو مړه تاسو چې څه کوئ یار دغه هم صحیح ده خو لکه د تعلیم نه ته به د ما نه مخکې کېږي نو ما چې ټایم هغه بورې ته لاس کړو که نه ته مې دکره که زه هلته ښار کې را پرېوتی ومه ده چې څنګه بورې ویشته هغه اوبو ته لاړه دا خو پوره فلم وړه غوندې په نوښار کې را سره حماد جان چې خپل پروډکشن باندې کار کوي د دوی سره خپل ټیم بلال بابوجي داسې نور ملګري هم دي هغوی سره مو هم انټرویو کړی به هم اپلوډ کیږي حماد صاحب یو جان مننه مختصر ټایم دی راکړئ مهرباني خوشحاله اوسئ ټول اول خو تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي ټایم ضایع کوو او موږ له راغی ته ووایې چې ډرامو کې کار کوي یا خپل خاکه خپل پروډکشن باندې کار کوئ نو داسې ډرامو کې خو مو خیر داسې فلحال کار نه دی کړی خو سټیټ شوګانو کې مو کار کړی هم بلال بابوجي دی به راسره و دوی په مهربانۍ سره ډېر شوګانو کې مو کار کړی دی لاس دې در سره او پېښور کې دا شانتې یو شو نیمه مو کړې ده دغه شانتې دا شان کنجنا باغ کې که نه زه په د شوګانې مو کړي سټیټ شوګانې او باقي خپل فنیګانې جوړو اطلاعي ویډیوګانې که نه اکشن والې شوې لف سټوریانې جوړو دا تاسو چې مخکې ویډیو کې راغو سام ارماني دا زموږ هدایتکار هم دی او زموږ ډایرکشن هدایتکار دا ټول سټوري دا راته ووایه دا ډلکون دپاره کوم فلم ډرامه مرامه ګورې که څه کې نو دا خو زه ډېر وړوکی ویم په دې باندې را روان یم چې ډرامه به مو وکته او پاټ به مو یاد شو نو بس چې راووتو چې دوه پیره ما یاد کړو دا مې ذهن کې یاد و وخت یې کم اکټر دی یاره خو مولا ټول دي لکه اوس دې حاضر وخت کې موجوده کې 3 سوپر سټاران دي شاید د ارباز د جهانګیر د دغه درې ماړه مخ وخت دي دا راته ووایه چې دا لارې مارې دا خپلې دي که صحیح بس الله یې راله خپل هم راکړي دا راته ووایه تعلیم دې څومره کړی تعلیم خو یاره ډېر کم مو کړی دی تقریبا چې 5مه پورې مو کړی دی دونه ډېر نو کله مو دا ذکر چې اصل کې د هر انسان مجبوري وي غریبۍ وي چې کور کې مشران لکه دغه شي که نه لکه زما والد صاحب د هغې د ګردو بیمار د ګردو کې غټ غټ کاڼي د دې نه خو تعلیم خو مړه تاسو چې څه کوئ یار دغه هم صحیح ده خو لکه د تعلیم نه چې زه دې طرف ته ورېدلی یم نو زه اول ما دا کار نه دی شروع کړی لکه مونږ شکر الحمدلله واړه رالوي شو الحمدلله په دې سره هم ډېر شکر دی بس مزدوري مو کړې ټاټکې مو چلولی سي هر څه مو کړي دي راته ووایه چېرته د غلا ملا کړې ده غلا یاره غلا خو ما نه کړی و باقي د ما نه چې غلا کړې ده نه تا به هم ګوره کړي په ورکوړوالې به چېرته غلا کړي یاره او یاد مې شي او غلا مې همداسې کړی وه چې زموږ د ډایرکټر صاحب خبره دغه ډایرکټر صاحب خبره وسام ارماني دی ماته یو پلي مو جوړول داسې لفظه پلي نو دې کې دی ماته وایي چې یاره پیکج راګاډی راغلی لکه مونږ هلته یو موټر ودرولو پیکج هم والی ولکه نو ماته وایي چې لکه ته ما نه مخکې ورځې زه به ستا نه مخکې کېږم ته به د ما نه مخکې کېږي نو ما چې ټایم هغه بورې ته لاس کړو که نه ته مې دکره که زه هلته ښار کې را پرېوتی ومه ده چې څنګه بورې ویشته هغه اوبو ته لاړه دا خو پوره فلم وړه غوندې فني وه که نه او جمع مو اوبه ډېرې یخې وې او بل اکثر مونږ د فنیګانو کې داسې کوو لکه اوس اکشن کې خو داسې چې څوک چلېږي که نه نو خو بس داسې دروغ وي که نه خو ما نه اکثر هر یوه ډرامه مونږ جوړوو ما نه پکې اکثر په سمه په څه باندې سړی لګي اذان دی او بس یو ډایلاګ اخري چې کوم د شهید خان والا او ورته وکړه خو څوک لګته به نه وي ښه